عزتمندو زه ستاسو قربا بختیار خټک چې تاسو څومره په دې یو چت لاندې راغلي ښاغلي هغه که مشران دي هغه که همزول دي هغه که کشران دي تاسو ګل ګلالي شهزادګانې ما ته اندازه شته چې موږ دلته کې میشته په اماراتو کې دا پښتانه مزدورۍ ته راغلي دا شکر دی چې امارات شته دی چې په هغې کې د موږ غوندې پښتانه نه دی صرف خپله سینه کې ځای کړي دي بلکې دلته شتمند کړي دي هغې نه علاوه یوه خبر به زه بله خامخا کومه هر یو کس نن سبا ګرځنده ټلویزیون دی د هر کس سره باقاعده دا اختیار دی چې هغه څنګه رنګ دنیا ته د چا ښودل غواړي هغه یې ښودی شي په دې کیمرې په شیشه باندې خو زه به دا خبره تاسو ته خامخا کوم چې هر هغه کس چې تاسو په دې خبره باندې زوروي چې ته مسافر یې ته دړدېدلې ته زورېدلې دې خبرو ته به اوس دا تنبې مونږه بند کړو تاسو به د خپل طاقت نه د خپل زور نه قیامت پورې خبرېږئ ستاسو د یو کس سره د پوره خاندان ژوند تړلی دی د هغې عزت تړلی دی د هغې ژوند ځواک تړلی دی په هر حال خبرې به زه را لنډومه په دې محفل کې په دې غونډه کې دا نننۍ چې کومه خپرونه ده په دې کې به ډېرې داسې نوي خبرې چې هغه ما دپاره هم نوي دي او تاسو دپاره به هم نوي مونږ سره په دې کې چې څومره ملګري یا څومره مرستیال دي هغې کې بنیادي طور باندې د مونږ مین سپانسر چې کوم دی برانډینګ چې مونږ ته چا کړی دی هغه زک دی زک اویل ته ډېر زیات لاسونه پرکار چونکې دا ملټي نیشنل کمپني ده په دې ټول جي سی سی دپاره د اماراتو دپاره د مشر چې کوم دی جنرال منیجر چې دی هغه د مونږ پښتون دی مقصود خان دی زه مشکور یم بیا چې په دې کوم حال کې مونږ ناست یو د پاکستان سوشل سنټرز ډېر زیات منندوي یم خیبر ټریول ټورز والا چې کوم دی مشتاق خټک دلته کې ناست دی مونږ چې کله د سپانسر خبره کوله نو لومبی هغه ملګری دی چې هغه مونږ ته ډاډ راکړو تاسو به لږې لږې لاسونه پړکوئ وړاندې مونږ سره دی باب الخیر عمران خان باب الخیر ستاسو ډېره مهرباني شي هغې نه پس الفا بلډینګ کانټریکټینګ چې کوم دی وحید زاده صاحب وحید زاده یوسفزی صاحب الرحب ټریډرز چې کوم دی LLC حضرت بلال د ډېرو ښایستونو د ډېرو محبتونو نه ډک انسان ما په دې وخت کې نظر نه ودرېږي خو هغه غزوې حسنیان ورسره دی ډېر مهرباني تاسو ډېره مننه کوم ډېر لاسونه پرکار الصاح بلډینګ کانټریکټر دی دا LLC دی او دا دنیا د صادق خان یا حاجي صادق خان په نوم باندې پېژني زه د خاندادا په نوم باندې پېژنم زه دا یو دعوه کولی شم چې 3 میاشتې وړاندې چې کله ما دلته کې ګام پورته کولو میډم تاسو یقین وکړئ تاسو هم ورته لاسونه ذکر وکړکوئ چې زه لکه د مور غوندې غېږه کې نیولی یم او دې سټیج ته یې را رسولی یم خاندادا تاسو ډېره مهرباني ډېره مننه کوم جي بیا دی جی ډرایو سیف د مونږ مشر چې کوم دی عبدالله خان کاکا ورته مونږ وایو ورته ډېر زیات وکړکوئ جي بل مونږ سره د نورو ژبو والا هیلن میډ how are you? Thank you, Helen, for being here. دې ته ډېر زیات لاسونه پرکار چې دی موږ سره کلک مرستیال دي د کراچي سټار ریسټورنټ شاهد خان بنګش موږ سره ناست دی ډېر نفیس انسان دی لالا جان چې کوم دی د تیمور افریدي او د شاهد افریدي صاحب برانډ دی د هغې هم څه ګفټونه څه ډالۍ تاسو دپاره راوړي دي تاسو سره به تقسیم هم قاضي منظور صاحب راستولي دي تاسو دپاره اوکا پرفیوم والا هغه به هم موږ تاسو ډالۍ درکوو لاسونه پرکار جي قصر النجوم چې کوم دی که نه جي بشیر شاهد صاحب هغه هم څه پرفیومونه ډالۍ را لېږلي تاسو سره مونږ تقسیموو جي بل الشفق کارګو اینډ ټوریزم دی که نه جي اشفاق خان الله به ناستې دلته کې مونږ بالمشافه ملاقات نه دی شوی خو الشفق کارګو اینډ ټوریزم د هغې دخوا هم څه ډالۍ دي تاسو سره به خامخا تقسیموو جي یوسف الکټرو مکینیکل یوسف خان LLC د هغې له خوا هم ډېرې مزدارې ډالۍ دي تاسو سره به تقسیموو جي بل د ما ډېر د څنګ ملګری د ما ډېر د څنګ مشر د ما سرپرست حاجي غلام یونس د فور سټیل اونر د سعودي عرب نه دې وخت کې مونږ نیغ په نیغه ګوري هغه ته هم ډېره مینه او احترام ډېر زیات د لاسونو پرکار یو ځل بیا خاندادا ستاسو بلال خان ستاسو عمران خان ستاسو او بیا په خاصه توګه علي خان ته ډېر زیات لاسونو پرکار دي ټوکې ټکالې هم ډېرې دي موسیقیانې هم ډېرې دي لوبې هم ډېرې دي ثوابیوال ورته لبې وایي لبې هم ډېرې دي په دې کې ټول ستاسو د نامې انعامونه هم پراته دي خالد حسرت صاحب موږ سره په حال کې موجود دی ډېر زیات لاسونه پرکار دي ټول عمر مې د مینې پیغام ورکړی دی او غواړم چې دا پښتانه ټول مینه شي د پیر ګوهر صاحب خبره نو په دغې باندې یو نظم درته وړاندې کوم زار چې د یو بل نشو نفرت نه چې نفرت کړو
زئی چې محبت کړو راځي چې محبت کړو ځان چې خست دنیا ودان کړو همت کړو زئی چې محبت کړو راځي چې محبت کړو چرته چې انسان د بل انسان په قدر پوهوي چرته چې جانان د خپل جانان په قدر پوهوي چرته چې انسان د بل انسان په قدر پوهوي چرته چې جانان د خپل جانان په قدر پوهوي هل تبلو زنا د وفا او صداقت کړو زئی چې محبت کړو راځي چې محبت کړو زباد مجنون شمت لیلا می د خیالونو شا زبد بلبل شمت می گلدار مانونو شا زباد مجنون شمت لیلا می د خیالونو شا زبد بلبل شمت می گلدار مانونو شا بیا بما شمان شو بیا بنوی شرارت کړو زئی چې محبت کړو راځي چې محبت کړو وخت کم پجبا قد غننا لګولې دي لارې د الفت د لیونیانو چانې ولې دي پټ بستر ګسترګو کې د مینې اشارت کړو زئی چې محبت کړو راځي چې محبت کړو مینا خوشحالی مینا سپرلے مینا گلناوی مینا زندگی خالدہ مینا خائستناوی مینا خوشحالی مینا سپرلے مینا گلناوی مینا زندگی خالدہ مینا خائستناوی راشی چی منکر تهم دمینے نصیحت زئی چی محبت کړو راځي چې محبت کړو थैंक यू जी خالد حسرت سے ډیر زیات لاسونو پرکار ما وې چې نن تقریبا اتلس کال وړاندې یا ولس کال وړاندې په اول ځل چې زه د هنرمند په حیث د تراغلو ما عمده غرنګتان د غږ سره د پرون تندي هر کله کړو ومغه مرمینه وسر تاسو هم تازه تازه شریک کړي ډیر مینه احترام جی سلامت اوسئ سلامت اوسئ ملک انتظار عوامی وزیر اعلیٰ ډیرو په کوي ما پته نه و لاسونو پرکار دی چې وزیر اعلی څنګه راغلی ډیرو په کوي راځي تاسو ته ګورم د ما باندې پروګرام ودرولم ګول تاسو څنګه پروګرام کوئ شروع کړئ راځي دلته راځي عوامي وزیر اعلی جی ملک انتظار عوامي وزیر اعلی اوس راته دا وایي چې تاسو یې پروګرام ودروئ نو چې زه ودروم نو تاسو یې چې کوئ نو څنګه به کوئ اوس اجازه درکوم شروع کړئ خزا تاسو په دې کورسۍ مین خلک چې یې که نه بل کس نو سیج نی سوټ پې که نه زه به سیج نه لاندې کوز شم ها جی اوس ماته پکار ده چې تاسو سندره کړئ
get up. عزیز بنگش صاحب ته ډیر زیات د لاسونو پړکار ډیر زیات د لاسونو پړکار عزتمندو دې ټي وي شیشې په برکت باندې دې په زور باندې موږ په ټوله نړۍ کې ځان په خلکو پیژندلې دي تاسو یقین وکړئ تاسو کله موږ دا ټول قدر کوئ موږ د دې په مخ کې د الف بیتی یا هم مستحق نه یو دا د مرسینر آرټستان دي دې په برخه باندې د 13 کالو راهس چې کوم کار پروت دی د پاکستان د مین فلم انډستری د جاوید شیخ سے دین راواغ ترشان پورې دای کار کړی دی د بد مرغه د مونږ کمزوري ده چې مونږ دای ته هغه رنګ زی یا مقام نه دی ورکړي او د مونږ په نیمه خله باندې دی راغ ډیر زیات تاسو په کار دي دا کای وټو کنه دې مست کیږي تاسو نه پړکوي شنو بلا موږ سره په حال کې د ټولو نه عمر له سره هم تجربه له سره هم د دې سره ناسو ټوکن تاسو ما وکړه تاسو به ټوکن نه درکړي ټوکن خو نه درکړي مجاته کوي کنه
دا به څنګه شي یوسف دې سب تاسو ټوکن پچې شهید خان تاسو ټوکن پچې الکه دا ټول ووري ښا کدی دې کې هر چا نام ورو خدمات وي یا فزول پته ٹھیک شو جی اول به وزیر اعلی صاحب تاسو سره دا ټوکن نمبر وایي کوم دی وزیر اعلی صاحب اورې تعلیم وفته دي ډېر لاسونه پرګاو ته پکاره دا ټوکن نمبر چې دی دا د 02359 چا څه دی نشته نو راځه کنه په ځان دې کې نشته که په ما دې کې نشته راځه شهزاده لاسونه پرګاو ته پکاره راځي 0243 صبح خير मेरे भाई दो 0-4-2-0 मेरा पास اخر داسې 420 نوم پکې دی هغه دې موږ خپل ټیم والا ملګری روکو ته بختیار خټک شو والا ته ډېر لاسونه پکار دی وزیر اعلی سے نمبر راکړه تاسو واره پیږي ورپرې نو ذکر وکړ نمبر یې ویا کړه جی صفر 2-3-3 0-2-3-3-6 रोज़ांगा come on आजा मेरी बहन आजा دا مخامخ چې کوم الماری تاسو وینئ کوم کې 1-2-3-4-5-6 په دې کې نه د مونږ غټ نمونه شته چې په هغه کې مونږ سره د خیبر ټورز په مرسته باندې د عمرې ټیکټ هم شته ریټرن ټیکټ هم شته د نور مرستيالو په مرسته باندې پکې ټلویزیون هم پکې شته اوونز پکې هم شته نور غټ انعامات تر موبایل پورې تر بلال دی پورې خو دا درې ملګری چې کوم دي You come over here. Thank you. So, are you invited by the way over here? Thank you. You are by the way here? So, we invite you here to come over here to the show. So, you are welcome. And you want this voucher. So, I will start from you. Nasuna prakar the bakar. Yes, sister. Which number? No, just mic. I will choose number 7. You're number 7. So, what do you think about our chief minister? Okay, the chief. Sulaku. Okay. Abdullah का क्या खबर है कि ये जो रेट पेट्रोल से जब सब ये अल्लाह खैर चलो कोशिश हाँ this is empty there's nothing لاسونه پکار ورته پکار دی راځي چې دا یوسف خان لالا چې کوم دی دا electromechanical LCC آی د خوا دا جالۍ لغونې ترانه شوي ده here's 2 smart watches 1 bag and 1 perfume it's a package دا یو package complete دی لپاره ډېر زیات لاسونه پکار دا راځي چې ورکړي okay thank you وزیر اعلی صاحب say something to her okay thank you da bilal khan the side na da yusuf khan la the side na so all these are yours will you believe that these are yours this is true okay thank you so much thank you مومن خان ته مې دا کیسه تعلق سوات کې مې دا کیسه سوات مټه سره د مومن خان تعلق ته لاسونه مو پړکو او مومن خان د مخامخ کم نمبر واسوای دي 1 2 3 4 5 6 7 8 یرا ډایرکټر صاحب دې کې ضرور څه انعام دیتا پټ کړی دی دا موبایل ټیبلټ دی دا ډېر زیات تاسو نو پرکار دی سره
ډېر زیات لاسونه په کار پکار دي راځئ چې ستاسو مرسته تاسو یقین وکړئ بس هغه د مخامخ تاسو ګورئ ذکر آیل سره به تاسو ټول ډېر زیات بلد یې نو زه بالکل ناڅاپي توکلي ورغلم ما دغه رنګ یو آیډیا د په هغې باندې کار کوم او من وانه و چې بالکل چې څنګه کې موږ د سرپرستیال یو هغه یې جي ایم جنرال منیجر موږ سره د مقصود خان د ډېر زیات لاسونه په کار تاسو کوم څه دی جاوید اقبال دی کوم څه منګور تاسو دواړه ګاونډیان یو زه دواړه یو بل ته میسجونه په یو موبایل کې وایي حاجي څه نوم دی تاسو جاوید اقبال کوم یو نمبر راځي پنځم نمبر هغه لاسونه په کار دی چې انعام یې سره وځي اقبال خان ډېر زیات لاسونه په کار ومغه یوسف خان لاله ولا انعامات دي دا یوسف الکترو میکانیکل ال سی سی والا لخوا ومکه شان دي یو د موږ دا غټ بیگ دي سره یو پرفیوم دی او دوا سمارټ واچز دي ډېر زیات لاسونه په کار جوړي لپاره دا ولې تاسو ډېر مهرباني څه دا ورکړي ما فایش په چې ډېر ملګرو سره راي واخلو خبرې واخلو چونکه موږ سره په مین ټایټل کې مشر ملګری دی مسعود خان دا کیمرامان ټول دنیا تاسو وینئ دا نننۍ غونډه پای کې تاسو موږ سره څه به وکړئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نام مشران معزولو جناب عبدالله بھائی تاسو ټول مشران ټول پښتنو بشر ریکمنډیشن سره بختیار خان چې کله ما سره رابطه وکړه د شو لپاره کوم سټیج ته رسېدلی دی اورېډي هغې کې زموږ د ټولو پښتنو ډېر غټ لاس دی بغیر د پښتنو د کومک نه مدد نه زیګ به دا سټیج ته چریم نه وی رسېدلی چې کله دوی موږ سره دا آیډیا شیر کړه د دې د پښتو ژبې لپاره د پښتنو کلچر لپاره د دې ډېر زیات خدمات دي دا ستاینې پروګرام ما ډېر ریګولر کتو هغې کې چې دوی کوم د فنکارانو خدمت کړی د پښتو ژبې خدمت یې کړی چې کله بختیار خان د آیډیا ما سره شیر کړه ما ورته انشاءالله ذکر نه چې څه کېږي مخکې پښتنو لپاره کړي دي اوس هم کوي او راتلونکي ټایم لپاره به دوی پوره کومک کوو سره نو موږ ډېر خوشحال یو چې د دې دومره غټ ایونټ لپاره دی موږ د دې لایق وګڼلو او موږ د دې سپانسر یو انشاءالله چې موږ څه کېږي څنګه ما وویل مخکې م کړي دي اوس هم کوو دې نه بعد به انشاءالله ډېره مهرباني تھینک یو ونس اگین څنګه وزیر اعلی صاحب اتڼ پکې چاته نه ورځي اتڼ ډېرو ته ورځي خو شرمېږي هلته وطن کوی ما کړی په کلي کې نه خلاصېږو او دلته نه روځي ځواني تېرېږي ځواني تېرېږي ملګرو نه راځئ تاسو موږ سره سوشل سنټر لخوا موږ سره د پروګرام دا دورانیه کمه ده تاسو راشئ دا ډالۍ چې دي دا خو به ګټل نوم کوی دا مړه ما سره نشته سپانسر ته موږ ګورو دا یا سړي دا نمونه ډېر ښه کاکا دا یا ساته ګورې ښه دا لاسونه مو پړه کوئ دا ولې یار ډېره مهرباني ښه بلکل علي شي ښه عزتمند اوسئ سلامت once more thank you عزتمند اوسئ بلکل علي شاه خان خاص تاسو پوجا محفل ډېر زیات ښایسته شو وزیر اعلی صاحب دې نه پس پسې کړو ما ته خو پته نشته یا قدرته کوم ځای کې دې مې شو چرته دی یا جی دا زمونږ سټول دی
او دا ټیکار دی چې په توغ ټکې رانه روکته ویلې خو ډېره کې دی اوسه پورې مې ټکو سلام علیکم وعلیکم السلام ته زما پرې کوټې ټینګه ناټې ته ما پسې راغلی No, ma, don't pay these good attending. Damn, salas. Na, Italy. The dirty cardigana. The mapper is too generic. The dark Cassandra, we put it in your risky pathway. Cleopatra. I look up this piranha. What position can I it? د تاش په مخ کې شو کټېږي ټوله دنیا په ګډا ده ته په ګډا وي ته په ګډا عالمه واري خو استاد کټېږي نو خیر دی هغه مشر وي ګوره شاګردانو ته دا ضرورت نه دا راته ووایه نوم دې ته دی زما نوم صدقګل دی پورا نښه پته نښه پته حکومت پاکستان خیبر پختونخوا ضلع چرسره تحصیلی تنگه در خانه مندړې صدقګل روغ لیوانې پغرون روان آپ پندنی آپ دوبۍ لکه تا خو دې پوره د کراچۍ ریلګاډي جوړ کړو خوار سي وایي استاد ما څه چل کړی دی تا خو ځوانه ریکارډ مات کړی دی پیمانه استاد یې که ما مات کړي بل چا به مات کړي ریکارډ دې مات کړی دی او ګورې ماشغه به مې ډېر نه تاسې پیش وي استاد یې پیمان که ما مات کړی بل چا به مات کړي هغه غلی چې معلومه یې هغه سپي راوله یا وله پالي راوله چې چا مات کړی دی قدرته داسې شاړو له چې اوس خلکه توس غلطي وي خو نیم هسه ورګه بل ټاپ دې کړی دی ټاپ نه استاد جي من کره یو ټاپ دی د هغې د لاندې چیرې بچې پروت دي نورو ټاپونو ماپونو کې ما ګوتې نه دي وایي قدرته دې به سوپي وټکوی تاړي لکه دا خدای ظالمه پوزیشن دی پټ پوزیشن دی غټې دی استاد یې پیمان که زه په سرکاري شیزونو کې ګوتې واما بل چا به اخیستی پس پوزیشنه وای ورته وایه پلار دې راوغواړه پلار دې راوغواړه پلار دې راوغواړه تا به پلار راوغواړه زرکه څنګه ته زه خبرې یم داجي چې څه چل شوی دی او ما ته وایي پلار دې راوله سلام علیکم وعلیکم السلام دا زما دوی څه چل کړی دی یاره ستا د عربي داسې ساده ګولې غونډه کې دی رورا د ریکارډ مات کړی دی مات کړی پیمان که ما مات کړی داجي قابل دی دا خو موږ سره په کور کې انګلیش کې خبرې کوي ښه ډېر قابل دی تم د هغه نه زیات یې دا ټیکار دی که نه چې ته دومره قابل یې که نه نو دا راته ووایه چې کله پیدا شوی ماما یې په 1946 کې کار شروع شو په 1947 کې مکمل شو قدرته تازوی خو یې ډېر رسېدلی دی دا رسېدلی دی د نورو کې یو دی ګوره دا ته وې دا ټیکار وروره زم چې د ټیچرۍ ته را رسېدلی یم که نه نو زمونږ اصل کې زه سپومۍ ته روان یم بس مور ته مې چا ویلو دا سړي وي سیران کېږي بس وی پرېږدی وي دا هلک په رانه باقي لیونی شي بس زمونږ په کلي کې یو ډنډه وه هغې ډنډه کې سپومۍ لاندې ښکارېده نیکه مې راووته وایي طلاقه وي سپومۍ خو لاندې ده او ته بره خېږې دا ډېر قابل دی نو لکه زه دې ځای ته په دې وجه را رسېدلی یم که نه تو دا ټیکار وکړه که نه چې زه چانس در کوم د بیمارۍ درخواست راته ووایه دا استاد ما ته وایي ما ته د بیمارۍ درخواست ووایه دا چې په ترنم کې ته ویم او د ترنم کې وایه چې را کاونټر یې پاشي وایي چې په زړه دې زه بیمار کړم کله کله خو راځه دا پسه دې سزا ورکړم کله کله خو راځه د بل کلي لیونونه
ته زما تپوس کوه اشنا زه چې در په یاد شم بیا مې خواله ته راځه لکه خدای دې بیخ رسیدلی دی استاد رسیدلی دی نه دا راته ووایه بیماری درخواست وکړه در څانګې ټول سره پیدې چاته نه دي کېنولې ښه یو چانس سره بل در کوم کو دا دې پاس کو دا پوزیشن هم تا اخیستی دی بیا وایي پوزیشن تا اخیستی دا ټیکا دی که نه چې ته زما ته یو د زناور آواز وباسه کو دا دې ټیک که بالکل بس تا پوزیشن اخیستی دی شابه زویا شابه امتحان دی هله جلدي زناور آواز زه به بیا پاس کېږم بالکل ته به بیا د یو کلاس نه بل کلاس ته شي خو یار ورسې نه شي دا حاجي څونه قابل یم وکړه تاړیا اخیره کې شونډې م پکې وڅنډلې یا قدرته لالا دا زوی ستا د سکول د راوستو نو دې خرو سره وتړه وسرې دغه کوچې بوډا هوا تاړي وواته د لاسو په کارو د ډېر زیاتو به دا ساده ګل دا ګل خان دا رما غوندې بلها پویا فلاسفران کینی एकदम ګوتو چې دګی دا لکسنه کې یار دا درته چې دا کنه کې دا غلط دی دا مغه یو سره باندې خبره چې یو کس یو پینټینګ جوړ کو او سړک په غاړه کې کو چې بلې کې کم ځکه نقص یا ته ټاک ولبو چې ما کامرا له ټول پینټینګ د ټول ټاک نه ډکو به مغه پینټینګ سبا جوړ کو او به ټول کې کم ځکه نقص ته نقص دی واسه تاسو یقین وکړئ درو ځکه پینټینګ سکو کو بچاګه ته بوتم ورنوره په بل کس کوته چې ته ولې نه کار دی په تاسو یقین کوي ته لپاره ډیر زیات تاسو پرکار ځکه پکار دی په ذاتی ځانګړي حیثیت کې ډیر باندې تاسو باندې ځان منل دي او کا پرفیومز د خوا دا او کا پرفیومز د خوا باندې تاسو ته ډالې دا تاسو په خبر نه راغلي ملمانی تاسو ډیر مننه کوم چې ناصر خان ته ډیر سره پرکار دین تاسو ډیر ثانک یو جی ثانک یو تاسو ډیر باندې خوراک شو کې سوچا خوراک څه ډېر ښه کوي خوراک څه ډېر ښه امي ته غته خوشه پکړه دا غته خوشه ولې پکړه نه کی بابا نه وروا راځي کوم مرګین راځي چې بازار غو خوراک باندې راځي تاسو موږ ویني ما کې اوس پرادو وان د مانو ګورنوا غونواس The game begins in 3, 2, 1. شخون بمنوی نه بس نه شخون بمنوی شخون باشید شخون خو کدی والو بیا خو خبره ختم چا په خوله کې چکن ډېر پروت دی دا راته وایي ځئ دا ولې جي زه وایي شخون وایي جي بیا ګپ نه کوم خیر دی دا فیصله به څوک کوي وزیر اعلی صاحب دا ګټلې د نه دې پسې راکوشه وزیر اعلی صاحب راشه شاکو بچی کېږي او بل هم د خیره دویم نیمې اوون راکړي راته شابه سره چې یو شی دي سره ها جی یو شی دي سره بیا درته ګرانه که ملک صاحب کې فیصله کې ما ته به کار ګران کې ګورې ډالۍ یو ده ما اعلان هم د غټ سیزو کو خو شای یو شی پروت ده او دویم پروت ده ملک صاحب دا وګوره نه دا فیصله خو ملک صاحب تاسو کې نشي کولی ته وزیر اعلی دا څلور دي او دا درې دي یاره ډېره د ګرونه کړله ګټلې ته دا وروړي دا یوسف خان لاله خو ډالۍ چې تاسو نوم څه دی
ګلنواز خان ګلنواز خان ته دا لاسونه ډېر زیات پړکار شوي سیسټر دا ولې چې دا مایکروویو اوون دا وګورئ دا دوام د فرایوا ګانا سندره ورته څوک زه ورته سندره وایم اتره نو زه خو مونږه د استاد خیال محمد بابا یو سندره نوی را جوړه کړې ریمکس کړي مونږ هغه تاسو سره شریکو هغه به دې مت کې د خپرونې سره یو نوی سندره هم دنیا ته وړاندې شي सनमा कला बराजे डेर मुदावता सनमा कला बराजे डेर मुदावता लाड़ जमादार मानुनो जनाजा वता सनमा कला बराजे डेर मुदावता सनमा कला बराजे डेर मुदावता تو خلی خلی ولیدی ہے چدار رقیب سرا میں تو خلی خلی ولیدی اومنا هر وخت نم خلا وتا اومنا هر وخت نم خلا وتا لاړ زما دار مانونو جنازہ وتا सनमा कला बराजे डेर मुदावता बस्ता खतारात सजा द जिंदगी जोड़ शवा बस्ता खतारात सजा द जिंदगी जोड़ शवा खबरा da बची दखले नमी किसा वता खबरा da बची दखले नमी किसा वता लाड़ जमादार मानुनो जनाजा वता सनमा कला बराजे डेर मुदावता خوبانو په قسم تیروته ہے افکارت چې د خوبانو په قسم تیروته ټول عمر ژړ بسوندا یہ نتیجہ وتا ټول عمر ژړ بسوندا یہ نتیجہ وتا لاړ زمادار مانونو جنازہ وتا सनमा कला बराजे डेर मुदावता सनमा कला बराजे डेर मुदावता دا پیژنې بو څنګه انداز دی دا داسې خوند نه کوي ملنګ جان بو که نه شعر د بختیار صاحب ته ډالۍ وي چې وی پښتنو د سترګې سري د چا نه مني روبونه پښتنو د سترګې سري د چا نه مني روبونه او مشران دي که زلمي
شازلموی کاغه بریفینا بو سیم نه معلوم ډېر پرفیوم کو په بو خون نه کوي مو تاسو بو تو چوپ وکړه اوکے تھینک یو سلامت خوشاله اوسئ ډېر مهرباني ډېر زیات تاسو نو پکار دي دا بریتو تاسو کی ورکې څه خبره دی راته نه کړه یاره برید دغه شي خراب کړل کله وای چې پښتون د پښتونخوا یم په ننګ باندې شهدا یم فرنګ می غلط بولی زبلار د لا اله یم السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام How are you? I'm fine. Looking nice. No. अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप मैं खूबसूरत आप कैसे हैं ठीक मैं तो एज ऑलवेज हैंडसम सर मुझे पहचाना आपने बिल्कुल मैं आपको जानता हूँ आपको नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं आप नहीं जानते हमें लेकिन मैं आपको जरूर जानता हूँ सर अच्छा 5 साल का था तब से देख रहा हूँ मैं आपको नहीं उम्र नहीं बता रहा मैं इनकी कंसीडर मत करिए ये बूढ़े हैं बूढ़े का क्या मतलब है यार मैं बूढ़ा आपको लगूंगा नहीं मैं आपको बता रहा था आई एम रियली सॉरी सर आई एम रियली सॉरी सर एक्चुअली अब तो मेरी भी दाढ़ी जो है वो सफेद हो गई है आप लोग हमें चांस कब देंगे सर कौन सा आखिर कब तक हम वो छोटी स्क्रीन पे लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे शुक्र है आपको समझ नहीं आ रही है आप भी बीच में आ जाए शुक्र है समझ नहीं आ मेरा रही जो जुगत है वो आप ही खराब कर रहे हैं शुक्र है उनको समझ नहीं आ रही है अच्छा कि उनके बॉस की क्लास ली जा रही है आपको ये किसने कहा मैं बूढ़ा हो सकूं यार सॉरी सर उससे आगे बढ़ते हैं कि सर हमें कब आप चांस देंगे हाँ किस चीज में चांस चाहिए आपको सर हमें भी स्क्रीन पे आने का ये मौका चाहिए स्क्रीन खड़ा ये हमारे है अभी सारी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है हाँ जी तो क्या मैं साइड पे हो जाऊँ आप कर लेंगे अरे बिल्कुल सर तो अगर नहीं कर पाए मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा यार तो खुद मां सख्त दुश्मन लगे दा दमर ताड़िया ने होता मां तब चालू वाली ये देखिए मेरा सबसे जुक दोस्त बनता है ना अच्छा और ये आपने मुझे निकालने की बात की तो सबसे ज्यादा ताली इसने नहीं मुझे लग रहा है वो पुरानी बात में जो है ना वो हंस रहे हैं वो भी पुराने जमाने का है अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है यार ये हम पश्तो में कहते हैं अख्तर पट मेड़ने दे मैं साइड पे हो जाता हूँ जी जी प्लीज सर प्लीज अगर ना क्या बताते सजा वर्क को ना अरमान खान अरे बेफिक्र हो जाए सर अच्छा 4 साल से मीडिया में सभी को एंटरटेन कर रहे हैं माइसेल रोमन खान बस सलाम रोमान खान तड़े सुन प्रकार सलामुना कुछ कहने से पहले सलाम करते हैं दर्द दिल से ये पैगाम करते हैं अब खुद की तारीफ में क्या कहे इस नाचीज को लोग रोमन खान कहते हैं ये उन लोगों के लिए जो हमें नहीं जानते और जो हमें जानते हैं वो हम पे जान देते हैं थैंक यू सो मच गाइस मैं क्या सोच रहा था आज मैंने ना यहाँ पे एक ऑडिशन रखा मैं सोच रहा हूँ न्यू कमर्स जो हैं उनको मौका मिले तो मेरे पास बहुत सारी सीवीज आई लेकिन एक सीवी जिसने मुझे अट्रैक्ट किया बहुत ही कमाल का बंदा बस उसी का वेट कर रहा हूं मैं अभी थोड़ी देर में वो आता ही होगा मैं एक्चुअली वो ओ हेलो सर इधर हाय सर माइसेल रोमन खान नाम तो सुना होगा हाँ अरे आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं बिल्कुल सर आपकी सीवी में मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ उससे आपने लिखा कि आपने तीनों खान के साथ काम किया हाँ, तीनों खानों के साथ काम किया प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए सर ऑडियंस के साथ बहादुर खान समंदर खान दरिया खान अरे मैं खैर छोड़ काम का एक्सपीरियंस बता अपने काम का एक्सपीरियंस ओ भाई तेरे भाई ने दुबई से लेकर ओमान तक वाह ओमान से लेकर सऊदिया तक अरे वाह और सऊदिया से लेकर दुबई तक ऐसा ट्रक चलाया है ओके मैं मूवीज की बात कर रहा हूँ बड़े स्क्रीन की ओ भाई मूवीज देखना है तू करवाना क्या चाहते हो ये बताओ हाँ अब आया ना पॉइंट पे हम यहाँ पे एक ऑडिशन कर रहे हैं ओके और मैं तुझे एक स्क्रिप्ट देता हूँ ओके तूने अपनी बीवी के साथ चीट किया और तू पकड़ा गया और साथ अबे असली में नहीं पकड़ा गया तू स्क्रिप्ट है ये मैं समझा शायद बाज आजा फाद तो तेरी बीवी को पता लग गया उसने तेरे लिए बनाए क्या चिप्स तले हैं ठीक है तूने वो खाना है उस चिप्स में जहर है और तूने एक्ट करना है खाते खाते मरने की एक्टिंग करनी है ठीक है बस
बस बस सिंपल। यूं होगा। पेश किया जाए तो आर यू रेडी? रेडी। चले सर, 3, 2, 1 अब अबे रुक जा थर्ड क्लास एक्टर, रुक जा सुन, मैंने कहा था तेरे खाने में जहर होगा, तूने पानी पीने के बाद क्यों एक्ट किया? जब स्क्रिप्ट मेरा था तो मेरे स्क्रिप्ट में जहर खाने में नहीं पानी में था। आज मुझे नहीं करनी एक्टिंग छोड़। मैं तो यहाँ पे सोशल सेंटर शारजा आया था, वहाँ पे सुना है कुछ शो हो रहा है, मैं तो वो अटेंड करने आया था, तो पता नहीं क्या पागल मेरे जिम्मे लग गया। तेरा नाम फाज नहीं है? अरे नहीं, मेरा नाम तो गफूर है। अब बात सुन, चिप्स अच्छे थे, भाड़ में जब तेरी वो मैं तो ठीक है गाइस, फिर मैं अरे क्यों अक्सर अरे वो एक्चुअली क्या इधर जा रहे हैं, इधर नहीं मेरा क्या है? हाँ जी इधर शहजादा हो तो सुनो और तो पड़क हुई रोमान खान मेरे छोटे भाइयों की तरह है और मैंने इसको कहा लहसुन और तो पड़क हुई। बाकी सही कहा है सर, सीनियर होते हैं। हाँ ना, ये शुक्र करे मैंने ये नहीं कहा कि दिलों दो पड़क हुई, फिर क्या होता? बहरहाल बस यकीन मशर दा शहजादान दी दा मिलियंस की व्यूज अखली दई हक थे से मुंग दई सर पखबला दा खबला केमिस्ट्री बराबर पूरा बोलू स्टाफ मेहरबानी आपका बहुत शुक्रिया, आप आए उर्दू में, थैंक यू आप सब लोगों को शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बिलाल जान अब पैसो अकबल अल्लाह सुमाने राशिदा डाले दे अकबल तरफ नवर कीजिए, बिलाल दा ऑनर दे ये तास्तर कीजिए, आगे सर। थैंक यू प्रकार, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अभी तो जिला तो नहीं है ना कोई, थैंक यू। हाँ रोहित से अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी। ये बॉक्स सारा संग चलो को तास तो कहना हाँ वल्लाह बात को काका यो लोगन तास वक्त अगस्त दे खाजा मुश्ताक खान तास रजी ओके जी बिलाल खान जिलाला मुंगसारा से ओबल दमर इधर चढ़दा वारा वो बिदरा जी लगा 3 ठीक शो जी लासुन प्रकार से कशी इधी से जगट हुए नामुन दे। हाँ जी दा नंबर हुई 02538 02538 जी 2459 पदरेम जल बयाम हो कभी आने हुई न बस साखते वर्कों ठीक जी 2459 राजा करना और सड़े अरे खैर जी तो से परंतु माने गोरे तो वे कर्जदार है कदम आया रगाड़ो से के अस्सलाम वालेकुम क्लास वक्त ट्रेन माल करे ट्रेन टिकट जिलाला कम नंबर दे 2446 राखी जी दाम राखी जी 2446 सर 2446 बखैर शहजादा पख तसुनम दे जी शेरजादा खान दगा उगुरदा चलोरम पिल्जम ओवम तिवुती जी कब यो नंबर था बुलाओ की 8 आता मन माते बपद मगर वाला तो सड़ी दरबार पर था की न मायन खोए खुला दास कुम सड़ी नहीं तो दास गोर मायन न को सड़ी दास गोरी न तो दास गोर खजा ठीक था आतम नंबर करा 8 नंबर 8 ओके पढ़ाई कीजिए रास्ते वज़ीर आज़म साहब को दे दें मोहम्मद आमिर खान हमारा कच्चे मलिक साहब सुशे दे मक्का वाले के मलिक सुशे दे मर्द ऐसे मुको रखना बता सड़ी में तुम से माइक सर कितना से कम कितना दा से तक पूर्व वाले दिल तक की दिखाते रही जको को दिल तेरा रास्ता बोले
ته کور والته مینه کې داسې پورې ښځه ډېره ده ستا مینه ته د کومې علاقې سوات یې تا څومره موده شي وطن ته نه لاړ ښځه بیا خو دې نه ده کوکره بیا بل کال والا ته ډېر غټ انعام در وته و جاز ټیکټ و خو ما مې بس اوس خو نه که جاز ټیکټ ترې ووت اوس یې وطن ته مایک کې خبر وکړه نو موږ نه غټ غریبانه خبر څوک دي که خپله ځې خو چې جاز ټیکټ در کوم کاري نه در کوم دا تاسو کوم نمبر دا ته یاد کړئ مایک دا وشو ودرېږه شهزاده خان تاسو 2 نمبر 2 اوکې دا تاسو نوم څه دی محمد امجد خان محمد امجد خان हाजी हेलीकॉप्टर जैसे और 150 हाँ ठीक है जी ओके जी ओके जी ओके जी मूसा रकम से पाकिस्तान सराय की हाँ अच्छा सराय की है केड़ा रही है खुशी केड़े नंबर यार अरे वो बोलते जब भी पा यार तू साढ़े पश्तो शोश आया है कसम खुदा दी बड़ी चौचंगी गल यार सराय का ही सारे ताल्लुक देखा जी मूसा खान ना बताए मूसा खान केड़ा नंबर 1 नंबर 1 मूसा खान नंबर 1 मूसा खान वजीर आला साहब ने लिखा शहजादा खान ने जैस टिकट कटले दा हो यार रसूल प्रकार दा पकार यार सब रसूल प्रकार पकार दे यार तालिया ओके ठीक है जी शहजादा खान बड़ा श्रेष्ठ हो गए जबरदस्त और वजीर आला से रवि पड़ा राशा मुश्ताक खान राजी जाता है पला सुमारे बताया जैस टिकट सो राजी शहजादगान हमारे को राजी लहसुन प्रकार रखी डाले के लहसुन प्रकार तो पकार दीजिए थैंक यू यकीन न राजी दा बोस मुश्ताक खान संगा खली टिकट दार आता हुआ मशवरा क्यों करें زه مې د نور ملګرو چې کوم انعامات دي دا هم راته راواستو وي چې دا فلان خان وخت تاسو په لاسو ما یو ډالۍ ورکړه تاسو هغه فون چې دی زوم د مشتاق خان په لاسو ما ورکړه ٹھیک دی الله ټریډینګ کرنسی ترائی کی भाई आ जाए लहसुन प्रकार तो पकार दीजिए जूसर मिक्सर दे ډیر زیات लहसुन प्रकार पकार दे राशि कवर कीजिए माइक रखो माइक रखो माइक ओके ډیر مهرباني जूसर के शरबत के मुंह जूसर के बसे कई वार गए दा राशा कना दा जस्ट टिकट रहते दे जूसर के बसे कई जूस में जोड़े जूस में शरबत बके वारन लहसुन प्रकार पकार दे तासु टेडे मुबारक शाह अवल को तासु ढेर मेहरबानी खैबर टूर्स अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी मेरा मतलब को دا ټیکټ بدل څنګه ورکوم جی دا به دې افیس ته راشي چې هر ته به دا ټیکټ موږ ورکوم دا افیس کوم ځای کې دی کوم ځای زموږ افیس په شارجه کې هم دی په دوبۍ کې هم دی ابوظبي کې هم دی او دې شارجه کې دی شارجه کې به زموږ افیس ته راشي دې ته دا ټیکټ معلوم دی دا افیس نو ته پوښتنه وکړه شارجه روله کې مشتاق خان دی براسي دا موږ دا رسید وچر بروړي دې ته به تاسو ټیکټ ورکوم ان شاء الله دې چې راځي دې ته ټیکټ ورکوم सनमा कला बराजे डेर मुदावता सनमा कला बराजे डेर मुदावता लाल जमादार मानुनो जनाजा वता सनमा कला बराजे डेर मुदावता